حفصه رضی الله تعالی عنها مبارک غلی شو بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک می سر مبارک آقا تا اوچت کرلو ورتوی اے دا اللہ حبیبا ماتے دخلین دا الفاظوتل زپا غیبان دی غم جنو خفیما نبی علیہ السلام می بی بی حفصے توئے اے بی بی حفصی دا دے ولی ویل آغا جاڑی پویا نشما سرداری کونین ورتوی تاب ورتوی لوے زا الحمدللہ د یو پیغمبر نسیما د یو پیغمبر ورے رئیما او دبل نبی بی بیما دی ورتبر اولیدل اید اللہ حبیبا زدکم پیغمبر ورے رئیما زدکم پیغمبر لریما زدستاخو بی بیما شک شبہ نشتا زدکم نبی لریما زدکم پیغمبر نسیما زدکم پیغمبر ورے رئیما ورتو اے صفیہ تا تپت نشتا ستانک ہارون علیہ السلام دے تداغی پا خاندان کے راغلے او تد موسیٰ علیہ السلام اوری رکے کی دورور پلرگانو کے راغلی او اے صفیہ تد جناب محمد الرسول اللہ بی بی حفص می جاڑی بی حفص پا منڈلاڑا لار مبارک تے عرضو کو بی بی حفصہ میں دا عمر سے پغی کی سری خود لے دے بی بی حفص جاڑی ورتوی اے بی بی حفصی ولی جاڑے ورتوی اے گران پلارا ماتا دا جہان پا مخبان دے دا پیغمبر علیہ السلام نزدید و کسان دی یو ابو بکر صدیق دے او بلتے اے عمرہ اے زما گران پلارا ما سر لارشا ورتوی چیر تلارشم ورتوی آقا زمان خفدے ما سر میں آقا پخلاکا ورتوی بچے جانی ولی خفدے ورتوی بابا جانا پویا نشما دخلین میداسی الفاظ وطلی دی بی حفصی توی تلاڑ شو صدر زما بی حفص لاڑلا کور کی پخپل کوٹ کی ناست دو جاڑی دروازہ اٹھ کے دلا خدای من کی ادب راولے گوری رونو دا ادب دروازہ بند دا کنا جواب راکئی بند دا کنا عمر رضی اللہ عنہ مبارک میرا آگے دروازہ ٹکے دا سنچ دروازہ کلو کی دلور کور دے چو ورشم نا دا امام المرسلین کور دے دا امام الانبیاء کور دے زما دا محبوب کورتا زما دا محبوب عاشقان سنگ رازی دروازے اٹھک ولو ڈیر پا ادب سر ولاڑ دے اقا مبارک نوی سوک ولاڑ دے بی حفظ پا بندر آلا ورتوی مورو پلار می درن قربان شا ما تخکاری زما پلار دے ورتوی حفظ پلار دے راولا بی بی حفظ مبارک پلار تا دروازہ کلا ہوئے اقا مبارک می دے صفیہ رضی اللہ عنہ پا حجر کے ناس دے بی بی حفظانا عمر فاروق دوار روان دی کوٹے تلالل ورتوی بچے وایا ولی خپ دے آقا ولی خپ دے محبوب ولی خپ دے ورتوی گران پلارا زما دخلین اوتل بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تا چو او دی یہودی لوری باغے باندی اغا جلل آقا مبارکم خپ دے نن آقا مبارک میں طبیعت درون دے اسی نچی مرگرا تراشی دنیا نو بی ایمان لاڑشم عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں دے بی بی حفصی پا کوٹا کے والار دے پتیز آواز ہوئی ہو رہی بعضی وقت کے بدا سے آواز کارا کے ورتو اے حفصی وورا تا تا پتا نشتا اے حفصی وورا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نم زینبو دا زینب مانا دا خڑلے زینب مانا خپل صدا خڑلا آوازی موشم دا سوی خڑلے خڑلے کی او صفیہ مانا غورا وورا دا اری بی بی نم پخپل حال پا آتی دے
ته حفصه وي حفصه پاتې شوې عائشه عائشه و حمیره شوه عائشه د مینې حمیره شوله اے لوري واوره زینب وا خو چې آقا په نکاح کې راله بیبي صفیه ته جوړه شوه و بچې واوره ستا نه نسب غوره دی تا نه نسب ځکه غوره دی چې دا د هارون علیه السلام په بچو کې را روانه ده نو تا هغه ته داسې خبره ولې کوله و حفصې که صفیه دې نه معاف کوي نو زه دې نه معاف کومه اوهو د یو نه خو دوه شو د یو نه خو محبوب مبارک ته پته ولګېد صفیه ته وایي بس دی ستا اړه خوشحاله وایي نه بس دی به خبره ختمه شوه خو داسې ورته وایي چې ماله خو داسې نه وایي ماله دې داسې وایي چې د پیغمبر خادم یې اوس راته داسې وایي د پلار نوم دې ما ته نه اړي زما په تا باندې محبوبه ټول خاندان قربان شه ماله به دې نه بعد داسې وایي اے نبی علیہ السلام زر لاړو عمر رضی اللہ عنہ داسې سور سپین دی د غصې نه غصه دی ته په اوږه لاس کېښودو وایي هلکه عمره زمونږ د کور کې جوړه راغله بس ته پکې اوس غصه کېږه حفصام زما بیبي ده د حفصه د پلار نه خبرې عمر صاحب لاندې کتل ورته وایي د حفصې د پلار مقام وګوره حفصې ته غصه کېږم عمر لاندې ګوري جاړي و یا رسول الله د حفصې پلار ما ته معلوم دی چې چا ور باندې مکه کې ګډې نه سراولې ورته وایي نه داسې نه ده د حفصې پلار چې په کومه لار لاړ شي 3 ورځې شیطان پې نشي تللی حفصې ستا پلار ډېر غوره انسان دی ستا پلار ډېر غوره انسان دی سردار کونین بی بی حفصې ته هم تسلي ورکړه او عمر رضی الله عنه مبارک مې کور نه په جړا راووتو بله ورځ لوی جرګه برابره کړه یا رسول الله لور مې پوهه شوې نه ده ستا زړه ته به دک رسېدلی ته به خفه شوی زه درنه معافي غواړم یا رسول الله موږ معاف کا موږ باندې چا اوښان نه سرول زه هغه عمر ما چا کلي کې نه پرېښودلم نن که زما لور ستا نکاح کې ناسته ده یا رسول الله دا ستا د صحبت برکت دی زما لور ستا د اوښې شان ته هم نه رسېږي او بیا ستا بیبي صفیه رضی الله عنها عمر رضی الله عنه خپل دور خلافت کې یو ځلې مال غنیمت کې صادرې راغلې دوه صادرې دي دوه میراث کې د سودا رضی الله عنها ورسېدې وایي دا د هغې شو عمر صاحب وایي صادرې دا یو ډېر کس ته وایي څه معامله وشوه وایي صفیه ورته کتل صادر ته اسې صادر ته ولیدل عمر رضی الله عنه سودا ته جواب ولګلو اے بی بی سودا مور مبارکې خیر دی 10 صادرې به درته نور والم خدا صفیه ته ورکړه صفیه نبی علیه السلام ته ګرانه وه د امیر معاویه صاحب په دور کې بی بی صفیه زن کدن حالاتو بیانې چار چاپېره ناستې دي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا لوی لوی صحابیات د مدینې منورې راجمع شوي بی بی صفیه مبارکه زی دنیا نه اخیری مرحلې دي عام طور سره ښځې یا عام زمونږ خلک وی مخ ورته قبلې ته تاو کوي د بی بی صفیه مخ دې خوا خوا نه تاوېدو ټول زنانه د مدینې منورې جاري صفیه ستا مخ ولې نه تاوېږي عاطفي اواز راغی چې بی بی صفیه مخ مه تاووئ بی بی صفیه جناب رسول الله ګوري او رسول الله بی بی صفیه ګوري
درخواست میں دادے رونو پا یو سفیر دا آقا پا ادب باندے بی بی صفیل دمر مقام و عزت حاصل شو صفیہ رضی اللہ عنہ دش پہ خوب کی چاولی دلا بی بی سرنگ چل دے وید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرڑیر بہترینی زنانہ خدیجہ ولاڑوا بی بی آسیہ ولاڑوا بی بی مریم ولاڑوا بی بی ہوا ولاڑوا زنانہ ولاڑوی ارچا سرج سادر دے دے جنت اریو بی بی ما بانی صادر روا چولو ما بانی صادر روا چو بی بی صفیہ وی خوب کیا کہ کست شاگر دیتا وی زب صادر نو کی پرشم اخیری صادر دا جناب رسول اللہ چمانے توکو او زمان دزن کدن تکلیف کمتن دا چواغا ختم شوا بہرحال رونو کتا سی قبر کی عزت سر جون تیرا والغواری دنیا کے دا ہر قسم بیدبی نزان اساتی نن علم دیر دے خو بیدبی دا سوک دا سی خبری کئی قسم دے موخوا خبری چی سوک را تاوری دا سی ورک دو چو خدای خیر یا اللہ خیر نو بہرحال درخواست مدا دے چی دا ادب مظاہرہ کوئی او دا خدای پاک دا درکڑے نعمت ایمان دا پیو بلبانی احسان مکوئی چی منگا روجی نیسو منگ منزو نکو منگ تلاوتو نکو منگ صدقات کو وما توفیقی الا باللہ ہرنی کی چکوئی رنو دا دا اللہ پا امداد دا کدا خدای امداد نہیں واللہ باللہ کسرنی کی منگو تاسو کو بے کو نیشو کولے رنو دا دا اللہ احسان دے دا دا اللہ فضل دے دا دا اللہ کرم دے چی منگو تاسو خدای مسلمانان پیدا کرو او بے دا اہل سنت والجماعت عقیدہ را نصیب کرا خدای چی یہودیان نیو خدای چی نصرانیان نیو خدای چی خوارج نیو خدای چی روافظ نیو خدای چی منگو تاسی اہل سنت والجماعت سرا تعلق دے الحمدللہ ثم الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین